السلام علیکم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې ورځې به پر تاسې په خیر تېرېږي. ګرانو زده کوونکو، د نهم ټولګۍ او پښتو مضمون دی او درس عنوان چې دی ملي ارشیف دی. دا چې ارشیف څه شی دی، په ارشیف کې څه خوندي کېږي او خپله ارشیف په افغانستان لري که نه لري یا په هېوادو کې شته که نشته، راځئ نن پر دغه موضوع باندې بحث وکړو. ګرانو زده کوونکو، ملي ارشیف اول خو ملي خبره په دې معنا چې ما یو وخت تاسو ته ویلي وه چې ملي د ټول هېواد په سطحه باندې. ارشیف هغه څه ته وایي چې په هغه کې څه خوندي کېږي. تاسې وګورئ، زه تاسو ته وایم تاریخي سندونه، یعنې چې یو سند وي په لاس کښلي نسخې، یعنې پخوا کې خو قلم نه و، په اصطلاح ټایپ نه و، ټایپیست نه و، نو په لاس کښلي نسخې به وي. په درېیم قدم کې کتابونه خلکو په لاسو باندې لیکله او د واکمنانو فرمانونه وه. ټول هغه بادشاهان او سلطانان او واکمنان چې وه هغه فرمانونه درلودل. او یا هم لیکونه نو په دوه ډوله، یو رسمي او بل غیر رسمي. رسمي په دې معنا چې د هېواد څخه یو واکمن، یو باچا یو چا ته استوي، او غیر رسمي داسې لوړ رتبه اشخاص یا هغه لیکوالان او مورخین چې په اصطلاح په دا هم په دې برخه کې راځي. او یا هم د انځورګرۍ پاڼې دي. دا ټول چې دا ټول په ملي ارشیف کې یا په ارشیف کې خوندي کېږي. نو ارشیف هغه ځای ته ویل کېږي چې په هغه کې تاریخي سندونه، په لاس کښلي نسخې، کتابونه، د واکمنانو فرمانونه، لیکونه او د انځورګرۍ پاڼې پکې خوندي کېږي. دې ته څه وایي؟ په فرهنګي اصطلاح ارشیف وایي. ارشیف موږ تاسې وایي چې په ارشیف کې هر هغه شی خوندي کېږي. لکه په کمپیوټر کې چې تاسې یو فولډر لرئ او هغه ته ارشیف نوم ورکړئ او بالاخره تاریخي شیان پکې خوندي کړئ، دې ته ارشیف ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د ملي ارشیف تاریخ ته، ځکه چې تاریخ یې په دې مهم دی چې موږ په خپل هېواد کې افغانستان کې ارشیف لرو که یا هو لرو یې. موږ ارشیف لرو او د امیر عبدالرحمن خان له وختو څخه یوه ودانۍ جوړه شول په کابل کې، یعنې په کابل کې او هلته د افغانانو ته نږدې یوه ودانۍ جوړه شوله. او ودانۍ د څه لپاره جوړه کړه؟ د خپل زوی د شهزاده حبیب الله خان لپاره یې جوړه کړه، تر څو هغه راسي په دغه دفتر کې دی کار وکړي. دغه کاري دفتر و. خو کلونه تېرېږي، بیا نو دا تاریخ را رسېږي په 1452 کې محمد داود خان څه شي ورته ورکوي؟ دې ودانۍ ته نوم ورکوي چې دا ملي ارشیف شو. دې ته یې ځانګړې اداره جوړه کړله او پر دې باندې د ارشیف نوم کښېښوی. په اصل کې دا ارشیف چې جوړ شو د عامه کتابخانې تر چتر لاندې، یعنې د هغه د ادارې تر چتر لاندې کار پیل کوي. بیا نو په 1459 کې اطلاعات و کلتور د وزارت تر چتر لاندې رسمي کار پیل کوي، یعنې په دې معنا چې ځانګړې اداره له دغه وزارت څخه کنټرولېدله. دا زموږ د ملي ارشیف تاریخ و چې ودانۍ امیر عبدالرحمن خان جوړه کړې وه د خپل زوی دپاره، د حبیب الله خان دپاره چې هغه کاري دفتر یې، او بالاخره کلونه وروسته بیا نو دا د ارشیف لپاره ځانګړی کېږي تر څو ټول تاریخي سندونه هلته خوندي سي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د ملي ارشیف ودانۍ په دا ډول ده. تاسې وګورئ، زه کتاب کې هم تاسو ته دغه عکس راولم. په دې کې دغه عکس تاسې به حتماً لیدلی چې ځینې معمارۍ یا په مجموع کې هغه ودانۍ یو ډول خوند لري چې تاسې ورته وګورئ. کله چې کابل ته ولاړاست د خیر سره او د کابل څخه تاسې روان شولاست خاص د افغانانو خواته، دلته په چپه لاس کې به دغسې ودانۍ ووینئ. بالاخره د دې ودانۍ دغه معماري خپله په اصطلاح که ووایم چې یوناني هغه پخوانۍ رقمو ته یا د اروپایي معماري په ډول جوړه سوې ده. دغه بامونه یې دا رقم جوړ سوي دي، تیر دي، ډېر خوند لري. او بالاخره دا 2 پوړه ده، یو پوړ د مځکې پر سر او یو پوړ د مځکې لاندې ده. او بل په هر پوړ کې څه شي دي ګرانو زده کوونکو؟ هر پوړ کې 2 دانې دالانه دي، یعنې سالونونه 2 دالانه دي او 10 دانې خونې دي. دا ډېر جالبه جوړه سوې ده او هره خونه یو خاص سندو دپاره، تاریخي سندو دپاره چې په هغه کې خوندي کېږي، ځای پر ځای سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په ملي ارشیف کې تاریخي اثار چې خوندي سوي دي، تاسې به وایاست چې نو دا چې تاسو ویل چې تاریخي سندونه، په لاس کښلي نسخې، دا ټوله شته په کښې کې یو څو نمونې ښې راته ووایاست. نو ګرانو زده کوونکو، څو نمونې دغه دي. تاسې وګورئ، د قرآن کریم 15 سپارې هلته خوندي سوي دي په ملي ارشیف کې. دا د هوسۍ پر پوستکي باندې لیکل سوي دي.
پخوا خو کاغذ نه و. نو تاسې وګورئ چې هغه وختونه اوله هجري پیړۍ یا دوهمه هجري پیړۍ کې د قرآن کریم د خطي نسخو یا په اصطلاح پر دغه د هوسۍ پر چشي باندې لیکل کېدله، پر پوستکو باندې لیکل کېدل، ځکه چې دا نه خرابېږي. نو تر اوسه پورې د 15 سپارې هلته خوندي شوي دي او دا زموږ تاسې تقریبا د دې هغه لړۍ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وختونو ته رسېږي چې د یوه څخه تر دوهمې هجري پیړۍ په منځ کې په دغه وختو کې لیکل شوي دي او دلته په کابل کې په ملي ارشیف کې دا نسخه خوندي ده. دوهم د تیموري دورې، تیموریانو دورې، یعنی هغه وخت دغه دوره وه چې د سلطان حسین بایقرا په هرات کې د وختونه ډېره طلایي او زرینه دوره وه چې د تېره کړې ده. د یو فرمان دی او دغه فرمان په نستعلیق خط باندې، خطونه خو څو ډولونه لري، ما تاسو ته ویلي ګرانو زده کوونکو، سلس خط، نستعلیق خط او نور ډولونه یې هم زیات شته. په هغه فرمانو کې یو فرمان چې ستا په نستعلیق باندې دا نو 9مه هجري پیړۍ چې دا هم هلته خوندي دی. دا یو بل مثال. او درې مثال یې پټه خزانه ده د تاریخي کتابو د پښتو ادب تر ټولو مهم تاریخي او ادبي کتاب دی او دا په لاس کښلې نسخه چې د هوتکیانو په دوره کې د شاه حسین هوتک په کندهار کې ادبي دربار کې داسې کتاب لیکل شوی دی، یعنی تقریبا شاوخوا 320 کاله مخکې لیکل شوی دی او دا اوس خوندي دی چې د دوهمې هجري پیړۍ څخه ټول تاریخ را شروع کړی دی، د پښتو ادبیات را شروع او بیا تر منځنۍ دورې پورې د ټولو هغه شاعرانو څه یې خوندي کړي دي، شعرونه د دوی ژوندلیکونه. نو دغه دریم اثر سو. ګرانو زده کوونکو داسې خورا ډېر مثالونه لرو، ما یې فقط تاسو ته 3 مثالونه یاد کړل. نو په مجموع کې د نن د درس خلاصه دا ده چې ملي ارشیف هر هیواد لري. په نړۍ کې داسې هیواد نه وي چې هغه دې ملي ارشیف ونه لري او په ملي ارشیف کې تاریخي کتابونه، فرمانونه، لاسي نسخې او نور هغه مهم څه هلته خوندي کېږي. دغه ځای ته چې خوندي کېږي دې ته ارشیف ویل کېږي او ارشیف د دې لپاره مهم دی چې زموږ ټول تاریخي سندونه هلته پاک، منظم او د هر شي څخه خوندي وي. د دغسې یو هیواد لپاره چې موږ تاسې راتلونکي ترقي وینو، نو خپل په ارشیف دپاره تاسو هغه څه چې وینئ په خپل محله کې یا تاریخي کتابونه یا نسخې یا پیدا کوئ یا په هدیرو کې په ځینې قبرو کې یو څه پیدا کوئ، کوشش وکړئ چې تر یو مهم ارګانه پرې ورسوئ تر څو زموږ تاریخونه لا هم خوندي سي. د ودان افغانستان په هیله تر بل درسه چې زه درته حاضرېږم ګرانو زده کوونکو، د خدای په امان.